Bismillahirrahmanirrahim. 350 class ده او په دې کلاس کې موږ تاسو پریکټیکل ورکینګ ریګارډینګ ټو پولیمورفیزم به خبره کوو. سمه ده؟ نو کوم سټوډنټس چې تر اوسه پورې زما چینل نه ده سبسکرایب کړی نو هغه لاړ شي چینل سبسکرایب کړئ. زما چینل نوم دی ظریف بهادري. کلیر ده؟ د سرچ کې ولیکئ، یوټیوب کې سرچ کې ولیکئ، رابشي نو سبسکرایب بټن پیدا کړئ، هغې باندې به کلک کړئ. راځو چې سلایډس کې تاسو وګورئ ما لیکلي دي چې میتھډ اوورلوډینګ، constructor overloading او operator overloading. polymorphism یعنی compile time چې کوم یو ټایپ یو compile type او بل ټایپ دی هغه run time polymorphism دی. نو اول موږ تاسو کار کوو په compile time polymorphism باندې چې هغه د overloading concept په واسطه باندې تاسو کولی شئ هغه اچیو کړئ. او overloading موږ سره درې قسمه دی: method overloading، constructor او operator overloading. راځو میتھډ اوورلوډینګ باندې کار کوو. زه جمع کوم چې ته ایکلپس ته. ایکلپس کې ما سره یو پروجیکټ دی، پروجیکټ 1 او کې دنه ما سره مختلفه پیکیجز دي. زه کولی شم چې مکمل یو بل نیو پروجیکټ واخلم. نو فایل ته راځم، وکړم چې نیو ما ته څه وکړي، یو جاوا پروجیکټ راکړه. سمه ده؟ زه به ته چې پروجیکټ 2 مې نوم کېښود ورته. کلیر دی؟ دا ما سره پروجیکټ شو، هغه فرست پروجیکټ و، دا پروجیکټ شو. په دې پروجیکټ کې دنه اوس زه ورته ما ته یو پیکیج راکړه او دې کې زه ورته چې پیک 1 دا ما سره پیکیج 1 دی. دې کې رائټ کلک زه راځم، ورته چې ما ته یو کلاس راکړه او کلاس نوم به زه کېږدم چې ټیسټ 1. صحیح دی؟ نو د کلاس نوم ما سره ټیسټ 1 شو، ما فینش کړ. کلیر ده؟ نو دا ما سره اوس څه شو؟ کلاس شو. اوس ستاسو مرضي ده چې تاسو هم دې کلاس کې دننه پروګرامینګ کوئ میتھډ اوورلوډینګ باندې، او که چېرته کوم بل کلاس اخلئ. صحیح دی؟ یا لاندې کار کوئ، نو مسله نشته، دا ټول ما تاسو ته الریډي ویلي دي. زه فار ایگزامپل راځم څه کار کوم، عمدره کلاس کې دننه کار کوم. سمه ده؟ نو زه راځم ورته وایم یا که تاسو کنفیوز کېږئ نو زه راځم ورته وایم چې یو نوی کلاس ماته واخله، یو نوی کلاس واخله او کلاس کې ماته ولیکه چې فار ایگزامپل د کلاس نوم ما کېښوده اوور. صحیح دی؟ اوور مې کېښوده او هغې نه پس ما فینش کړ. نو ما سره کلاس اوور په نوم باندې یو کلاس دی، اوور په نوم باندې ما سره یو کلاس دی. سمه ده؟ نو اوس راځم زه دلته څه کار کوم، یو څیز بل تاسو ته وایم، دلته کلاس سره ما پبلیک راغلی دی. سمه ده؟ نو کلاس به یوازې پبلیک درته کلاس پروټیکټډ او پرایویټ کولی نه شي. سمه ده؟ یو نیم انفارمیشن ما تاسو نه هایډ کړی دی، یا تاسو ته ما په هغه ټایم باندې زه تاسو ته ویډیو جوړوم ما ورته نه دي ویلي، نو هغه تاسو ته ضرور ده چې ما نه تپوس وکړئ. سمه ده؟ ما یو نیم شی مثلا که ما نه پاتې کېږي بل ځای کې تاسو ګورئ چې یو سوال درته مخې خلق کېږي چې یاره کلاس چېرته پرایویټ کېږي یا پروټیکټ کېږي که نه، نو نه کېږي. سمه ده؟ نو یو نیم څیزونه ما پرېښي تاسو ته چې یاره که تاسو خپله پریکټس کوئ مسلې درته راځي نو تاسو باید ما نه پوښتنه وکړئ یا ما ته میسج وکړئ یا کومنټ وکړئ او یا ما ته ایمیل وکړئ. کلیر ده؟ نو زه هغه صرف چې کومه تاسو سټوډنټس چې کومه چې یاره هغوی کار کوي که نه کوي، که زه صرف یوازې ورته ویډیوګانې جوړوم او اپلوډ کوم، نور داسې خوشې پرتې دي. کلیر ده؟ نو د څومره ویوز چې را روان دي په ویډیوز باندې او څومره سبسکرایبس چې را روان دي په چینل باندې، نو دې مطلب دا ده چې یاره زما سټوډنټس ګوري ویډیوز. که چېرته ویوز نه دي را روان یا چینل نه سبسکرایب کېږي، نو دې مطلب دا ده چې ویډیو نه جوړي. یو ورځ به زه فیډ اپ شم او د ټریننګز به پرېږدم او یعنې نور ټریننګز به نه جوړوم. زما اصل کې مقصد دا ده چې زه مکمل جاوا فینش کړم، هغې نه پس انډرایډ اپلیکیشن ډیولپمنټ ته وړم او څومره نالج چې ما سره دی هغه ټول تاسو سره شیر کړم. سمه ده؟ نو تاسو کوشش کوئ چې چینل سبسکرایب کړئ، هغې نه پس ویوز ډېر جوړ کړئ، ویډیوز ګورئ، ډاونلوډ یې کړئ او ما نه سوالونه وکړئ. چې سوال کوئ نو هله به زه تاسو ته کار کوم، سوال نه کوئ دا ویډیوز به که زه پوه شم چې یاره سټوډنټس کار نه اخلي نو بیا یې سټاپ کوم. کلیر ده؟ نو کوشش کوئ چې تاسو څومره مسلې درته راځي، مشکلات درته راځي، هغه ما نه پوښتنه وکړئ. کلیر ده؟ نو زه راځم په میتھډ اوورلوډینګ باندې کار کوم. میتھډ اوورلوډینګ ما تاسو ته وویلې که چېرته په یو کلاس کې ما سره 2 میتھډ سي، 3 میتھډ سي. فار ایگزامپل پبلیک وایډ ما واخیسته چې میتھډ 1 مې واخیست. صحیح دی؟ میتھډ مې نوم کېښوده، فار ایگزامپل د دې مې کېښوده میتھډ 1. نو دا ګورئ دا ما سره صرف یو میتھډ د خلاص. همدغسې که چېرته ما سره یو بل میتھډ دی پبلیک وایډ میتھډ بیا نوم یې میتھډ 1 وي، یعنې زه بالکل دا میتھډ ورکوم مثلا نوم مې دې ما کېښوده میتھډ. صحیح دی؟ نو دا اوس ګوره دا اوس نارملي دا ایرر ده. صحیح ده؟ ایرر ځکه ده چې په یو نوم باندې ته میتھډز نشي اخیستلی 2 میتھډ، دا دې ته اوس چې دا ایرر ده.
خو کچېرته زه فار ایگزامپل دې کې ګوره ما سره بالکل شی نشته، دې کې ما سره بالکل پارامیټر نشته او په دې کې ما څه وکړه INTS یوازې یو پارامیټر ما کېښود، نو بیا ګوره ایرر نشته. نو دې ته اوس وایي فنکشن اوورلوډینګ میتھډ، صحیح ده کانسپټ وایي. یا زه بیا راغلم پبلک void میتھډ، ګوره همغه نوم ما بیا ورکړ، صحیح دی. نو ګوره دې کې اوس تاسو ګورئ دلته بیا ایرر ده، د چا سره ایرر ده؟ دې سره. نو که زه دلته وایم چې INTX مې ورکړ نو اوس دې سره ایرر پیدا شو، ځکه دا دواړه اوس یو رقم دي. دا ګورئ فنکشن سټرکچر ته وایي، سیګنیچر ته وایي، سوري فنکشن سیګنیچر چې ته وایي د یو میتھډ نوم، ریټرن ټایپ او پاسینګ آرګومنټ. ان ټوټل دې ته وایي سټرکچر، فنکشن سټرکچر وایي. نو دې دواړه سټرکچر ما سره یو شی ده، ځکه دا ایرر ده. که فار ایگزامپل زه راشم دلته ورته وایم چې نه یار دا کریکټر ده، نو کریکټر ده نو مطلب ګوره CHR ده، کلیر ده کریکټر، صحیح دی. نو مطلب دا دی چې دا وګوره اوس پکې چینج راغله، سیګنیچر چینج شو، نو اوس مسله نشته ده. او یا داسې هم کوی چې فار ایگزامپل نه زه د INTX غواړم خو دلته څه وکړم ما ته INTY هم کېده، نو INTY دې مطلب دا دی چې ما څه چینج کړ، ما د دې سیګنیچر چینج کړ. مطلب اوس درې میتھډز دي. فار ایگزامپل زه به دې ته وایم چې system dot out dot println، صحیح دی. نو دا مې ولیکه، دې ته به زه صرف کېدای څه شی نوم ووایم چې one argument یا one argu میتھډ، صحیح دی. دا دلته به راسم زه به ورته وایم دغه به کاپي راواخلم، کنټرول C، دلته به لاندې پیسټ کړم. دلته به ورته وایم چې سوري دې ګورې ارګومنټ نشته، نو زه به زیرو کړم، دا زیرو ارګومنټ. دا ون ارګومنټ شو، دا ما سره څه شو؟ ټو ارګومنټ. زه ګورم چې یاره صرف ګورم چې دا اوس ګوره ولې ویل دي چې پولیمارفیزم یعنی ون تھنګ ان ملټیپل فارم. اوس ګوره ما سره ون تھنګ دی، یو فنکشن دی د میتھډ په نوم باندې. زه ګوره هغه څو رقم استعمالوم، درې رقم هغه استعمالوم، صحیح دی. ما تاسو ته بل ویډیو کې ویل چې پولیمارفیزم مینس واټ؟ ون تھنګ ان ملټیپل فارم. نو مطلب څه شی دی چې ما سره یو فنکشن دی، کوم فنکشن؟ فار ایگزامپل زه لیکم چې اوور آبجیکټ از ایکوال ټو نیو اوور، صحیح دی. نیو اوور. اوس ګوره ورته زه راځم لیکم چې object dot method، دا ګوره دا یو شکل، object dot method دا بل شکل، او object dot method کلیر دا بل شکل. تر څو پورې خو یو شکل دی، که زه چې ته ارګومنټ ته پاس کړم، ګوره دا درې وړه که ما رن کړم دا یو شکل دی، ما یو فنکشن درې ځلې رن شو. خو که زه صرف ارګومنټ ورته پاس کړم، فار ایگزامپل دلته ما 30 پاس کړ او دلته ما پاس کړ 20,50، نو دې مطلب څه شی دی؟ دې مطلب دا دی رن کړه یو میتھډ دی، میتھډ خو شکل څه دی؟ شکل تبدیل دی. That is why it is called polymorphism, multiple form. Clear? نو دا اوس ګوره دا یو سمپل کلاس لیول اگزامپل دی، یا بیسک لیول اگزامپل چې تاسو ته صرف شو چې یار یو میتھډ او ملټیپل شکلونه. د دې به زه راځم یو ریل لایف اگزامپل ته کار کوم چې یار ریل لایف اگزامپل دی څه شی، صحیح دی. نو زه به دا کلوز کړم، راشم ورته ماته یو بل واخله، کلاس واخله. دلته بل کلاس هم اخیستی شي، که نه راشه دلته همدې کې همدې اوور کلاس کې دننه راشه ورته سمه ده، دلته